په کندوز ولایت کې د کونړ، ننګرهار او لغمان ولایتونو وروستیو زلزله ځپلو ولسونو سره د مرستې راټولولو ستر کمپاین دی. د دغه ولایت سیمې چارواکي وایي د ختیځو ولایتونو زلزله ځپلو وګړو سره خواخوږي او د غم راکمولو په موخه د کندوز په کچه د مرستې راټولولو کمپاین پیل کړی. لکه څرنګه چې ټولو ته معلومه ده چې څو ورځې وړاندې د هېواد په ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار او لغمان کې د زلزلو له امله زموږ زرګونه هېوادوالو ته ګڼ شمېر مالي او ځاني تلفات اوښتي. په همدې اساس د کندوز ولایت رهبري د دغې سترې غمیزې په خاطر خپل ژور خواخوږی څرګندوي. دغه راز د ولایت مقام په مشرۍ د مرستو ټولولو کمیټه جوړه شوې او عملاً یې خپل کارونه پیل کړي دي تر څو د دې ولایت امارتي ادارو او مسؤلینو او کارکوونکو، سوداګرو، شتمنو او عامو ولسونو مرستې په ښه توګه تنظیم کړي او هڅه کوي ژر تر ژره اصلي مستحقو او زیانمنو کورنیو ته یې ورسوي. ورته مهال د کندوز ولایت اوسیدونکي په یادې پیښې ډېر خواشیني دي او د خپلو مسلمانانو ورونو او هیوادوالو سره همکاري او مرسته دیني او ملي مسؤلیت ګڼي، خو دوی له مسؤلینو د مرستو په شفاف راټولولو او انتقال ټینګار کوي. نو دلته نن د مسلمانانو چې دا خیمې لګولې ټولې د کونړ د خلکو د همدردۍ په خاطر باندې نو موږ غواړو چې د کونړ د خلکو سره کومک وکړو. نو انشاءالله چې دا کومکونه به په خپل وخت سره د کونړ خوب ته رسیږي. خلکو نه مې دا خواست چې باید راشي خپل قربانۍ نه ورکړي. دا د قربانۍ وخت دی او دغه وخت په هر چا راځي، باید هر سړی خپله قرباني په خپل ځای باندې ورکړي. د یادولو ده چې څه موده وړاندې ختیځ ولایتونه یوې زورورې زلزلې ولړزول او زرګونه هیوادوال یې شهیدان او زرګونه نور یې ټپیان کړل.